دوهم راشد خلیفه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. عمر رضی الله تعالی عنه په کوم کال او له څو کسانو وروسته اسلام راوړی؟ عمر رضی الله تعالی عنه د نبوت په شپږم کال د ذوالحجې په میاشت کې ایمان راوړی او دغه وخت یې عمر پوره 26 کاله و. له ده نه مخکې 40 یا څه زیات کسان په اسلام مشرف سوي وو. سعید بن المسیب رضی الله تعالی عنه وایي چې له حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه مخکې 40 نارینه او 10 ښځې په اسلام مشرفې سوي وې. په بل روایت سره له ده نه مخکې 45 نارینه او 11 ښځې مسلمانې سوي وې. یو شمېر نور علما عقیده لري چې له عمر رضی الله عنه نه مخکې 90 تنه نارینه مسلمان سوي وو. په عمر رضی الله تعالی عنه سره یې شمېر پوره 40 شو. د دې لومړنیو مسلمانانو نومونه دا وو: ابوبکر، علي، عثمان، طلحه، سعد، عبدالرحمن، سعید، ابو عبیده، حمزه، عبیده بن حارث، جعفر بن ابي طالب، مصعب بن عمير، عبدالله بن مسعود، عياش ابن ابي ربعيه، ابو ذر، ابو سلمه بن عبدالاسد، عثمان بن مزعون، زيد بن حارثه، بلال بن رباح، خباب بن ارت، مقداد بن عمر، صهيب، عمار، عامر بن فهيره، عمر بن عيشه، نعيم بن عبد الله بن نحام، حاتب بن حارث جمحي، خالد بن سعيد بن عاص، خالد بن نكير، عبد الله بن جحش، عامر بن بكير، عتبة بن غزوان، أرقم بن أبي أرقم، أنيس أخو أبي أزر، واقد بن عبد الله، عامر بن ربعية، سائب بن عثمان بن مزعون او عمر رضی الله عنهم اجمعین. یې په یو روایت کې راغلی کله چې عمر رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرف سو نو جبرائیل علیه السلام راکوز سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویل په اسمان کې اوسیدونکي مخلوقات یا ملایکې د عمر رضی الله تعالی عنه په اسلام خوشحالي کوي. صهیب بن سنان رضی الله تعالی عنه وای د عمر رضی الله تعالی عنه له اسلام نه وروسته مسلمانان پیاوړي سول. دعوت له سری شکل نه په علني شکل بدل سو او د ده له اسلام راوړلو نه وروسته به اصحاب رضی الله عنهم د حرم شاوخوا کېناستل، طواف به یې کاوه او د کفارو ځینو خبرو ته به یې ځواب هم ورکاوه. عمر رضی الله تعالی عنه ولې په الفاروق ونومول سو؟ ابن عباس رضی الله عنهما وایي له عمر رضی الله تعالی عنه نه مې وپوښتنه وکړه چې په څه د الفاروق لقب درکړل سوی ده. عمر رضی الله تعالی عنه په جواب کې خپل د اسلام راوړلو کیسه راته وکړه. د کیسې په پای کې وویل بیا موږ ټول مسلمانان په 2 کتارونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حرم شریف ته لاړو. له همغې ورځې نه را په دې خوا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاروق لقب راکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل روایت کې فرمایي الله تعالی د عمر رضی الله تعالی عنه په خوله او زړه کې حق ښودلی دی، هغه فاروق دی. الله تعالی په همده باندې د حق او باطل ترمنځ فرق او بیلتون وکړ. عائشه رضی الله عنها وایي عمر رضی الله تعالی عنه ته د الفاروق لقب د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا ورکړل شوی دی. محمد بن سعد له زهري نه روایت کوي وایي عمر رضی الله تعالی عنه ته د الفاروق لقب د لومړي ځل لپاره د اهل کتاب لخوا ورکړل شوی دی او بیا د مسلمانانو په منځ کې عام شوی دی. له علي رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وسوه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په هکله څه وایي. ده وفرمایل عمر رضی الله تعالی عنه داسې شخصیت دی چې الله تعالی د فاروق لقب ورکړی دی. هغه د حق او باطل ترمنځ بیلتون راوستی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په حق کې داسې دعا کړې ده چې یا الله اسلام ته په عمر رضی الله عنه سره عزت ورکړه. مدینې ته د عمر رضی الله تعالی عنه هجرت. ابن عمر رضی الله عنهما وای کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته د هجرت اجازه وکړه مسلمانان به ډله ډله د مدینې په لور تلل. عمر رضی الله عنه هم له عیاش ابن ابي ربعیه رضی الله عنه سره یو ځای مدینې ته روان شو. براء رضی الله عنه وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم له اصحابو رضی الله عنهم نه تر ټولو د مخه مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه، ورپسې ابن مکتوم رضی الله عنه، بلال، سعد، عمار بن یاسر او بیا عمر رضی الله عنه مدینې ته لاړل.
په مدینه کې عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې د لوړ مقام درلودونکی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مدینه کې د انصارو او مهاجرینو ترمنځ د ورورۍ تړون وکړ، عمر رضی الله تعالی عنه یې هم د عیم بن ساعده رضی الله تعالی عنه دینی ورور وګرځاوه. او په بل روایت کې عمر رضی الله تعالی عنه د عتبان بن مالک رضی الله تعالی عنه ورور ګرځول شوی و. واقدي وایي چې د عمر او معاذ بن عفرا رضی الله عنهما ترمنځ د ورورۍ تړون شوی و. یو روایت دا هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د مهاجرینو ترمنځ هم د ورورۍ تړون لاسلیک کړی و، او په هغه تړون کې عمر رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورور ګرځولی و. د عمر رضی الله تعالی عنه له قول سره د قرآن کریم موافقت. انس رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې عمر رضی الله تعالی عنه وایي الله تعالی په درې ځایو کې زما قول تایید کړی دی. لومړی هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې عرض وکړ چې مقام ابراهیم علیه السلام د لمانځه ځای وټاکو. زما د وړاندیز په تایید د الله تعالی دا حکم نازل سو: واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. او ونیسئ ای مؤمنانو ځای د درېدلو د ابراهیم علیه السلام د لمانځه، طواف او دعا ځای. دوهم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وویل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ستا د میرمنو رضی الله عنهن کورونو ته هر څوک صالح او فاسق ټول داخلي، نو غوره به دا وي چې هغوی ته د حجاب امر وکړي. په همدې خبره پسې د حجاب آیت نازل سو: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. او کله چې غواړئ تاسې له دغو یعنې مطهراتو ازواجو نه کوم څیز پس غواړئ، هغه له دوی نه د پردې له شانه. دریم هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمنو رضی الله عنهن ټولو له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د څه دنیاوي شیانو غوښتنه کړې وه او ټولې ورسره خفه سوي وې. ما ورته ویل: که رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسې ته طلاق درکړي، نو الله تعالی به له تاسې نه غوره میرمنې ورکړي. همدا خبره مې هم د الله جل جلاله له لوري تایید سوه او په همدې معنا آیت نازل سو. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما له خپل پلار عمر رضی الله تعالی عنه نه په روایت سره وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه ویلي دي: الله تعالی زما درې خبرې تایید کړي دي. د حجاب په مسله کې یې زما وړاندیز تایید کړی، د بدر د اسیرانو په مسله کې یې زما د قول په تایید حکم را لېږلی، او د مقام ابراهیم پر رابطه یې زما خبرې تایید کړي دي.